کتابونو په دې باندې لیکل کړي دي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بدو قرباني کوي. دا ټول کتاب له خيار باب راخسته دا هر کتاب او دا روایت صحیح ده. هغه دواړو قرباني کې نبی علیہ السلام د سوال اللهم تقبل من محمد صلی الله علیه وسلم ومن امه محمد صلی الله علیه وسلم الا دا قرباني مانم قبولی کی او زماره تمام امت نیم قبولی کی. نو مې مړ خو به املا یو الته نمونه لري قبر لري ته ویم نه سره چلاره چا وی او پیرا کېږي کنه پیرا کېږي ته سره وینه تاسو خلکو کړی دي ثواب در بخله او مړ خو لا بیا هم چې کوم دی هغه قبر شتابه څخه دعاګانی کوي هغه دعا ور رسیږي نفلی حجونو ثواب ور رسیږي څومره عبادت وګوري د کوم عبادت ثواب مړي ته رسیږي چې قرباني به ونه رسیږي. خو نفلی حج په حدیث ثابت دي ثواب رسیږي تلاوت ثابت دي داغي ثواب رسیږي دعا ثابت ده داغي ثواب رسیږي صدقات او خیراتونو ثابت دي داغي ثواب رسیږي ورته نفلی عبادت او ثواب رسیږي. نو اخر کم دلیل په حرمت راغی چې قرباني عبادت دې نه رسیږي د نور برسیږي. هداي خود ساخته خپل خېټي مسائل دي په دې مسلو کې څه شوبې درته پیدا نه کی. کم چې تاسو کې مالداران او د وس خوندان دي زیات کوشش د دې ولګوي چې تاسو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پسې خامخا قرباني کوي. لازم نه ده واجب ته مو وایي ولکه دا کار دې زمن سره ذکر کوي چې یو خدای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روح په خوشاليږي ناغه به ضرور چې کوم نبی استا سفارش او شفاعت کوي او چې ته د ځان ته بیگانه او پردې کې ناغلی به سفر واکي ځان مونږ ته پکار دي چې په ورګټ کوه مونږ ته ضرورت ونه لري مونږ به ځان ور یادو ورته او بل دادا چې دې زمن کې هغه نه جوړه چې په ځل کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنی لري دا وی زونه پچوي کله چې د نبی علیہ السلام قربانی دی ومنله نو بیا غل فختاره لاله یو څو نه جوړه ولالي ای په مخ کې لاله دا د نبی علیہ السلام په نوم خیرن کړي چې دا خو په زونه وچوي کړ ادي چې څومره یو عاشقان د یو فکر نه منې کوي هغه به تعالی شوقان نورم تیزي چې کوم کار نه دین کار کوي نو کار تاسو سم د جهاد په نیت باندې کوي پرې چې زونه په خپکی. امام ابو داود دویم جلد د ابو داود شریف په کتاب الاضحیه کې باب لګي باب الاضحیه عن المیت د مړینه قربانی نو دا باب دې لپاره لګي چې د مړینه قربانی جایز ده. دلیل په دې خبره باندې عمل له حضرت علی کرم الله وجهه پیش کړي چې حضرت علی سے بدله قربانی کول نه اورسته نه چاته پوښتنه چې تاسو دوه قربانی ولي کوي. حضرت علی سے مبارک ورته ویل چې بذالک اوصانی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې دوه قربانیو باندې یعنی په دې دویمه ماته نبی کرم صلی الله علیه وسلم وصیت کړو یعنی امر یې کړو یوصیکم الله فی اولادکم دا وصیت د شریعت په زبان باندې دا په معنا د امر باندې وی یوصیکم دا د وصیت نه چې سړی مړ کیږي الکه تا ته مې د سیوی نه د سی بکیرا دا په معنا دا امر باندې بذالک اوصانی رسول الله بذالک امرنی رسول الله پدې باندې ما ته رسول الله مبارک امر کړو چې یو قربانی ما پسې کوا اکبر پور کې یو بیان ما دا سی وکړ چې چا چټ راوړل ما دا حدیث پیش کړ بیا دل تلا پسې مجلس کې وکړه مولا ناس وو د مولیانو تر بیا دای چې مخامخ سره وایي خو چې کله تن لاړ شنه بیا دا پلان جوړ شي بیا ډیر غوړي ناکست ویلو چې را بدام المو ما سنوي ما چې به عزت و نشي دا چټ واخلو د طلاق شه چټ راغنو په چټ کې لیکلو چې حضرت علی سے قربانی کړو او نبی علیہ السلام په هغه ترواوا ځکه هغه ته نبی علیہ السلام وصیت کړو او امر کړو مونږ ته ناروا مونږ نه شو نو ما هغه چټ په شابانه واپس جواب ورکړ ما ازاغه ترسي وایا او چټ کې مولي کړ چې یو شی ناروا او بدعت شي رسول الله مبارک په بدعت باندې امر کوي جواب راکړي امر کوي ور باندې یو شی ناروا شنه به حضرت علی سب ته ناروا امر وجو او دا دلیل نه جواز دي چې دا روا دي البته امر تقاضا د وجوب کینو هغه ته خصوصا امر کړو په هغه ضروری و کوله په موته ضروری نه ده کسو کې کیو دي کیږي نه دي کی لازم نه او کده څه خبره پکې نه موجوده چې هغه د څه نه ویلې چې ماته خاص امر کړي نو بیا خو په ټول امت لازم و چې ټول امت ته امر کړي ټول ودا کوله اوس هغه باندې لازم او په موږ لازم نه ده چې کیو دي کیږي نه دي په دلیل د جواز خو جوړ شته چې را کار روا پرون په یوځای کې ناس کوم نو یو ناجوړه تاسو ناجوړه چاته وایي کنه چې بیمار وي چې ډاکټر ته ناجوړه چاته وایي مچي عقیده مردار شي
یو ناجوړو چې د عقیدې کینسر ته رسېدلی و، د عقیدې کینسر ته رسېدلی و، نو ما ته راغی کېناسته، نو ما ته وایي چې یاره جي دا څه خلک دي هغوی ملک پسې هم قربانیانې کوي او نبی علیہ السلام پسې هم قرباني کوي. ما یا او داسې ډېر نیکان شته دي چې داسې کار کوي، ډېر ښه خلک داسې شته په دې امت کې. خو دا سړي داسې ښکته پورته راته وکتل چې دا خو څه بل شان خبره ده وکړه. نو بیا ما ورته وویل چې مولای که امي وایي چې زه خو امي یم، چې امي د مولیانو کار کې ګوتې مه وهه.